دې بلاکو کې دوه شیان دي چې زه نه یم ورته راغلی. لمر خو به وینئ چې راپورته سوی دی. دا هم ناشته د سهار وختي چیش پیدا کېږي او چیش خورو. د هغه هم یو د ناشتې دوکان دی. نو نن د خیر سره به تاسو ته بلاګ هم جوړ کړو. ښه که موسیقله ووالمه ډاکټر صاحب. دا د ناشتې دوکان دی. شریخ خرڅېږي مازدیګر د مالې. مارکېټونه ګوره بند دي. دا کندهار عینو خوړنځای. مقصد ګوره ستا واده مې پوره کړه. دې کې تقریبا پراټې، رول، بریاني دغه دی. داسې ښایسته ډېر سهار وختي ګوره وریجې برګرو ده. وروسته بیا چالانوي. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او سهار مو په خیر. ښایسته سهار وختي دی. کندهار ښار دی. عینو مینې کې یو. نو قدم وهلو لپاره خو زه تقریبا روزانه راوځم. نو نن مې وغوښتله چې ولاګ هم درته جوړ کړمه. په دا سهار وختي کې وګرځېږو، قدم هم ووهو. د سهار وختي عینو مینه ستاسو سره شریکه کړو او بل داسې وکړو چې یو ځای به ناشته مو وکړو د خیره سره وبه ګرځېږو شاوخوا. ډاکټر صاحب سهار په خیر. په خیر یې شپه په خیر شوه. راځئ ګرځو یو څه قدم وو، بیا د هغه وروسته ناشته کوو. نو بانډار به سره وکړو د خیره سره، ناشته به وکړو، کندهار ښار به در باندې ووینو، یو څو ګپې به سره وکړو. نو تاسو بلاګ را سره تعقیب کړئ. دا د وینې ګرمي ختمه شوله. ګلانو بېرته سکش ونیوی، ښایسته سو. دا هم دي او مخته دغه سور ګل هم دی. ته وزه ور نږدې سم. ډېر ښایسته ګل دی چې ښه منظم سي. دا مخته نور هم شته ښه منظم جوړ سي. دې ته به زه هم کاغذي وایي ډاکټر صاحب. کاغذي ګل دی. لمر خو به وینئ چې راپورته سوی دی. نو دا دی کندهار ښار. عینو مینې اولې فوارې ساحه ده. سهار وختي ده. یا شی نسته او صفایي هم نه ده سوې. نو صفایي د دې وروسته کېږي او فواره هم چالانېږي. نو لږ لږ به ولاړ شو. سمه ده ډاکټر صاحب. یو څه قدم به ووهو، بیا به ناشتې ته دغه سو. ناشتې ته به ځانونه اماده کړو. دا هم ناشته د سهار وختي. ماشاءالله داسې ښایسته موسم دی د قدم وهلو لپاره. نو سهار وختي موږ قدم راوځو خو هره ورځ. نو نن د خیر سره به تاسو ته بلاګ هم جوړ کړو. په بلاګ کې به هم قدم سي، هم به تاسو سهار وختي کندهار ښار عینو مینه را سره ووینئ. تقریبا تاسو کې به ځینې دوستانو سره اشنا یاست د عینو مینې سره. د دومې فوارې سره یم شاوخوا. دا د وینې مخامخ چې یو څه لا لږ ورسېد دومه فواره ده. لږ لږ قدم به وو، لږ لږ شاټونه به سره درته ونیسم د خیره سره او بیا به ولاړ سو د ناشتې پر طرف. د سهار وختي نو بس هغه ناشته ډېر ضروري شی چې ورځ دې په ښه ښایسته ناشته پیل سي، نو بیا دې ټوله ورځ خوندوره وي. که موسیقله ووالمه ډاکټر صاحب. دا ځایونه چې دي دلته نو بیا شریخ خرڅېږي مازدیګر د مالې. ډېر رش نو اوس سهار وختي ده. یا د دې کار هم سره رخصت دی. د ورځې به هم نه وي ډاکټر صاحب. یا د ورځې نه وي، دا چې مازدیګری سي بیا سره راووځي. نو بس مکمل مارکېټونه ګوره بند دي. ما او ډاکټر صاحب ګرځو. دا چې دی د عینو مینې مکتب دی وینې. نو موږ داسې ګرځو دا لاست د ناشتې دپاره.
دا د اول مارکیټ ته راورسېدو. په د اول مارکیټ کې د ناشتې یو دکان دی، هغه ته د خیر سره ورځو. نو دورې به ورسو، بیا به وګورو چې څه شي پیدا کېږي او څه شي خورو. د هغه هم یو د ناشتې دکان دی. دا کندهار عینو خوړنځای. پراټه زړېږي. کار شروع کېږي اوس. خو د ته خپله ناشته کوې؟ ښه ځه نوشي جان، راځه خپله ورور. ناشته ګیر کې جوړ په خیر. څنګه یې؟ ښه په خیر یې؟ څه شي خورې؟ بله ورځ دې ډېر شیان نه خوړله؟ نن د کیسې دا زما په خاطر دې شی نه دي خوړلی. ښه راځه کښېنه اوه. دا د ناشتې دکان دی. دې خوا ته څخته د کوله راولګېږي نه؟ څه شي خورې ډاکټر صاحب؟ زه به خالي شیدې خورم. اوه نه دی دلته مقصد بریاني، نخود، نور هم داسې شیان پیدا کېږي. ښه ارامه فضا ده، ښایسته ناشته ورکوي. د بازۍ شروع ده. د باندې راووتم، دا د پراټې پخېږي. څنګه حاجي صاحب؟ دا ښه خوند راکوي. دا ستاسو ویډیو جوړوم. وه ښایسته تازه پراټې. یا ستا بیخي غټه ګوله وخوله کې وه. مقصد ګوره ستا واده مې پوره کړه، خاص ستا دپاره راغلی یم. بياسي وانا واه دیره ورسېده د فرصت پراټه فرصت ستا پراټه د ګرم تازه د پخه کړله په ویډیو کې زه ورته ولاړ وم. ښه زه بیا په دې خاطر نه شم خوړی دواړه سره چې هم پراټه شي هم شیدې شي زما زړه پر بدېږي. دا ولې؟ لکن ته باید خوراک زیات وکړې. او نو داسې دی چې دلته چې ده په دې کې تقریبا پراټې، رول، بریاني، د نخود، لوبیا، کیمه دا شیان ټوله پیدا کېږي په دې دوکان کې. هغه هم په ډېر ارزانه او په اقتصادي بڼه. دا د شیدې ځوان او دا د شیدې راورسېدې. نو د دې قیمت به درته ووایم شل افغانۍ شیدې دي. اوه فلسي پراټه ده 15 نو تقریبا 40 دا 50 د 2 نفرو کار ښه پکېږي چې لږ خوراک کوي او داسې نفر به وي چې مقصد په 100 افغانۍ هم کار نه کېږي. نو بس کله ناکله د لې موږ راځو هم سهار هم مازدیګر. ډاکټر صاحب زه به یوه ګوله ستا د دې څه وکړم په اجازه دې. ډېره خوړی شي ډېره هم خوړی شي. ما خپله یوه مکمله غمیږي. کښېنه جواسیه بس زه لا ګیرکان بدل ښه او داسې دی چې موږ یو څه ناوخته رالو. مخکې دلته ډېر سهار وختي ډېر راشي. اوس یو څه ناوخته سو پر ما به ډاکټر صاحب په قدم کې وخت تېر سو. نو موږ به ناشته خلاصه کړو بیا به وروسته خبرې کوو. دغه دی
و څو راکه هر څو سي راکه څو راکه السلام علیکم. پنځه څلوېښت که پنځه پنځوس پنځه څلوېښت ما ته راکه ښه ډېره مننه خیر داسې ښایسته دې پخ کړې ده ته وګورئ لاړم اجواسیه خدای په امان ترکاري یې راوړې ده نو دلته هم د سهار وختي ګوره وریجې برګرو د دې شیانو ریړۍ درېږي دا دی ښه تازه تازه وریجې بس ډېری خلک ورته راځي مخامخ لمر دی وینې سم شی معلومیږي نه نو دا ولې په وارې ساحه ده ما او ډاکټر صاحب ناشته وکړله اوس بېرته روان د کور پر طرف زه به د لمر یو څه ځان نیام کم بیا به خبرې وکړو دا د اوله فواره نو د دې وروسته بیا چالانوي په دې بلاکو کې دوه شیان دي چې زه نه یم ورته راغلی ډاکټر صاحب یو دی دلته فلورا جوس ما ورته نه یې راغلي ښایسته جوس ورکوي او بل یو نوی هوټل راوتلی دی د پیزا یې ډېر صفت کېږي دا پنځم بلاک کې دی فکر کوم نو دې ته به راځو د خیر دا چې دي په عینو مینه کې ایوبي بلاکونه دي اولنیو بلاکو څخه دي په عینو مینه کې ښه پراخ پارکینګ ازاده ساحه لري دا و زموږ د سهار وختي یو بلاک چې هم قدم سو هم ناشته سوه او هم تاسو وګرځولاست بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو خوند ورباندې اخیستی ماشاءالله موږ خپل ناشته ښه خوند واخیستی نو تاسو ته د زړه صبر غواړم نو بس کور ته راورسېدو د خیره نو تر بیا چې سره وینو ښه وخت ولرئ د الله په امان بای بای